خیر و برکت کا مہینہ آفری ماہ سیام، خیر و برکت راځم خاص ډلې لکه د کورنۍ ښځې چې په کورونو کې د اشپزۍ کوي د ثواب په نیت یې کوي، ځکه دی چې په دې کور کې دیګ باندې کړی دی د دې دیګه څه به څو نفره روژه ټیم خوراک کوي. تاسو فکر وکړئ دا خو دی ورته برابر کړی دی پخ کړی د دې ښځې د یوه خپله روژه سول که 10 نفره د دیګ د اشپزۍ څخه خوراک وکړي د دې 11 روژې شوې په یوه ورځ کې، د یوې ورځې خپل ثواب دی د 10 روژو ثواب نور الله ورکوي. که د دغه دیګ څخه 50 نفره خوراک وکړي یوه خپله روژه سو 50 روژو ثواب الله نور وکړي. دا چې ګرد میاشت روژې دا روانې د حساب به تېرې سي دا زما وینا نه ده، دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وینا ده. د روژې دغسې ګټې دي. نو دا زموږ خوند دی چې په دا کورونو کې کار کوي په ښه نیت یې کوي، په اخلاص یې کوي، د ثواب په نیت یې کوي. حتی که ځینو ښځو نوبت سره یې شي په دا کورنیو کې دا کار په نوبت باندې کوي، وار یې بولې دی. زه هم د الله په خاطر دې په دا روژه کې وارې ته نه ګوري، هره یوه چې کار پر بوج یا بله دې ورشي کومک دې ورسره کوي، دغې کومک والا دې هم الله دغومره ثواب ورکوي. ولې چې دا په دیګ اخته ده دا بله ورځي کومک ورسره کوي، که ودې ته د یوې روژې ثواب د بل روژتي اندازه ورکول کېږي دا کومک والا ته هم هغونه ثواب ورکول کېږي. ډوډۍ په کور کې پخېږي 2-3 ډوډۍ دې یوه پر اچوي 2-3 دې بله پر پخوي، دا دې کومک سره وکړي په خاطر د دې چې هغه ثواب لاسته ټولې راوړي. ته بخی یو دې ثواب څو دا نو وګټئ دا د کور مالک ته هم الله دا ثواب ورکوي چې هغه ورته راوړي دا زمینه یې ورته برابره کړې ده، په دیګ باندې یوه اخته ده دا نورې دې هم ورشي کومک دې ورسره وکړي په دې خاطر چې الله جل جلاله هغه ثواب ټولو ته ورکړي. دا دومره ګټه ده د روژې، دا یې بهتري ده، دا یې برکت دی. آفری ماہ سیام تحفہ رحمان باری مؤمنی ماہ سیام.